دوستانو سلام، وخت مو په خیر. د روژې دوهمه شپه شروع کېدونکې ده. تازه مو یوه روژه خلاصه کړې ده. سبا ته به بل روژه نیسو د خیره سره. او په دې محال کې یو مؤمن یا یو مسلمان هېڅکله درواغ نه وایي. نو زه چې کومې خبرې درته کومه، نه د شخصي غوښتنو پر اساس دي، نه د شخصي علایقو پر اساس دي، او نه د تخریب او د توهین او د یو چا د رد پر اساس دي. زما دا ویډیو په مطلقه توګه د افغانستان اوسنیو حاکمانو ته ده. تر ټولو اول خو زه دې خبرې ته متوجه کوم چې ستاسې د یاد یې چې دا ځل ستاسې د چپه کېدلو سره، ستاسې د نړېدلو سره زموږ ژرې، زموږ لنګوټې، زموږ اسلام، زموږ افغانیت، زموږ پښتونولي، زموږ مسلماني او هر څه تړلي دي. دا ځل که یو بحران راځي او بیا د افغانستان نظام چپه کېږي، دا ځل به ډېر څه موږ بایلو. نو هر قدم چې ږدئ، هره ماته چې راپېښېږي، هر څه که مو د لاسه څخه ځي، مسؤلیت تاسې حاکمان یاست. زه خپلې دا خبرې په 5 برخو کې ډېر مشخص تاسې ته وایم. نه یې پیچلې کوم، نه یې سیاسي کوم، نه د کوم سیاسي تنظیم یم، نه د کوم سیاسي ډلې یم. په تېر 20 کلن جمهوریت کې هم چا خاموشه او چپ نه کړلمه. حکومتونه مې مخاطب وه، حکومتونه مې چلنج کړل، حکومتونه مو نقد کړل. که مو ډېر باور نه راځي، یوټیوب ته ننوځئ، زما نوم سرچ کړئ، په سلګونو ویډیوې به درته راسي. تاسې ته هم هماغسې نقدوم. په 5 برخو کې ډېر واضح درته وایم. اوله خبره دا ده، که دغه اوسني حاکمان غواړي چې دغه نظام وچلېږي، د حکومت یو چلښت پیدا کړي، تر هر څه وړاندې دې د خپل کشران د دې ټولنیزو رسنیو څخه راوباسي، خلکو ته ښکنځل کول، پیغورونه ورکول، توهینول، او په دستجمې توګه د افغانستان ولس ته کافر سوی ولس ویل، یا ټوله بېلارې سوي ویل، یا د افغانستان هغه تېر حکومت ټوله کافران بلل یا واجب القتل بلل. د دغه خبرو څخه چې راوګرځئ، ځکه دا تخریش جوړوي، دا تخریب جوړوي، او دا نفاق ته لاره واروي، او دا خلک عنادي کوي او کسات ته بیایي. دا تر ټولو اساسي خبره ده چې د ژبې د الفاظو د رقیب کلماتو د استفادې څخه مخنیوی وسي. دغه ستاسې کشران یې ټوله کوي په دې ټولنیزو رسنیو کې، په دې ټولو کې هم ملت ښکنځي. هره خبره چې کېږي، تاسو په تېر حکومت کې چیرې واست، تاسو په پلانکي وخت کې چیرې واست، موږ په دا ټوله وخت کې دلته وو، او ټوله وخت د دغه جګړو د دې سیاستونو قرباني وو. نه بهرنیان موږ راوستلي وو، نه موږ ورسره ولاړ وو، نه زموږ په خوله وه، نه زموږ په خوله کار کېدی. موږ په دې ښه پوهېږو چې نه امارت زموږ په خوله راغلی دی، نه پخوانی حکومت زموږ په خوله وو، نه په راتلونکي کې نظامونه زموږ په خوله کېږي. موږ یو بېچاره غریب ملت یو. ټول پلانونه او کیسې د باندې څخه راته کېږي، سوي دي او کېږي. دا اوله خبره ده، د خپلو کشرانو کنټرول. دوهمه خبره، په دې حکومت کې بغیر له هغه خلکو چې ستاسو په سطوح کې جنګېدلي دي، نور افغان ولس ته ځای ورکول دي. تاسې نسئ کولی چې غیر سیاسي ادارې چې هغه سکتوري دي او هغه تخنیکي دي او مسلکي دي، هغه په دغه ستاسې په سطوحو کې د جنګېدلو باندې کنټرول کړي. په دې سره څه شي کېږي؟ ستاسې نظام چپه کېږي، د افغانستان نظام چپه کېږي چې تاسې اوس حکومت کوئ. نو د خپل مشروعیت د رامنځته کېدو لپاره تر ټولو اساسي ګام دا دی چې د افغانستان ټول ولس نه امریکایي و، نه جنګي و، نه د امریکا غلام، هغه د افغانستان ولس دی. د پخواني حکومت جزا ټول ولس ته مو ورکوي. ستاسې مشرانو په پرله پسې توګه ولي، تاسو مشرانو په پرله پسې توګه د دې ادعا کړې ده چې تاسې ولس تر دې ځایه رسولي. نو چې ولس را رسولي یاست، نو ولس د ادارو څخه مه باسئ. دغه ولس بیا کولی شي چې تاسې مو وباسي. دا دوهمه خبره ده. درېیمه تر ټولو اساسي خبره، هغه د دې مملکت له معادنو سره ډېره سخته جفا روانه ده. د پنجشیر زمرد، د کابل یاقوت، د هلمند او روزګان رخام او سنگ مرمر په ډېره ظالمانه توګه خلک د دې نوم ورکوي چې دا دولت مالیه پراخلي. مالیه یوازې لاره نه ده، دا خو د مملکت سرمایه ده،
په مالیه نه کېږي. دا ډبره خو باید د حکومت خرڅه کړي. په رسمیت نه یې پېژندل شوی، ټول پاکستان ته روان ده. پاکستان یې تر دغه باسي، تر ماشین باسي، په نوره نړۍ به خپل رخام و مرمر په نامه خرڅوي، په لس چنده قیمت یې خرڅوي. زمرد د پنجشیر پخوا به هند ته راتلل، د هند څخه به تلله چین، امریکا او نور ځایونو ته. اوس مستقیم چین او پاکستان ته روان دي او یوه کوچنۍ عادي خښته یې په 15 میلیونه په 40 میلیونه ډالر خرڅېږي. د معادنو سره ډېره سخته جفا روانه ده، ډېر په بېرحمانه توګه ایستل کېږي. د مس عینک سره دغه کیسه روانه ده، د ګازونو سره دا خبرې کېږي. دا د افغانستان هغه تر مځکه لاندې خزانې دي او دا د خالي کېدو په حالت کې. دا درېیمه نقطه شوه. څلورمه نقطه، د افغانستان له نظامي تسهیلاتو سره، تیارې، لنجرونه، وسلې، د دې سره ډېره سخته بېغوري روانه ده. پرزه کېږي، اړول کېږي. زه په لسګونو او په سلګونو ویډیوګانې او عکسونه تاسو ته درکوم چې دا روانې دي. دا د دې وطن د ابرو او د حیثیت ناموس دی، دا نظامي تسهیلات. او دا اوس روانې چې پرزه کېږي او نور مملکتونو ته قاچاق کېږي. زه ویډیوګانې و هر څه تاسو ته په ثبوت درکولی شم. پنځمه تر ټولو اساسي موضوع دا ده چې حاکم حکومت د پنجابي او پاکستاني په تور تورن دي. تاسو ته پنجابیان او پاکستانیان ویل کېږي او تاسو په دې خبر یاست. پر تاسو دا تور دی. متاسفانه د وړ مورد رئیسه تر اوسه پورې ماته 1.5 عکسونه او ویډیوګانې را رسېدلي دي چې پاکستاني پلیټ والا موټران د افغانستان په ادارو کې ښکته پورته کېږي. د کابل په میدان کې، د کندهار په ولایت کې، د عینو مینې په مرکزي دفترونو کې په اسلحو بار ستاسې خلک پکښې کېناست او ټوله پاکستاني پلیټونه دي. ځینې خلک ادعا کوي چې دا په دغه پلیټونو باندې هم شته، د دوبۍ پلیټ هم شته، د سعودي عربستان پلیټ هم شته، د جاپان هم. د هغو مملکتونو څخه موږ ته موټرونه راواردېږي، مګر د پاکستان څخه موږ ته موټرونه نه راواردېږي. نو هر غیر مسؤل پلیټ، یوازې پاکستان نه، هر غیر مسؤل پلیټ باید د افغانستان په بازارونو کې خو ونه ګرځي چې ونه ګرځي. په دولتي ادارې کې خو مطلق کفر دی او دولتي کسان چې پکې خپرېږي خو مطلق دا د دې معنا لري چې دا بیخي بلې خواته ده کیسه روانه. دغه 5 ټکي دي، د دې سره د افغانستان د ابرو او د حیثیت او د عزت سوال تړلی دی. موږ د دې وطن دښمنان نه یو، موږ د تخریب خلک نه یو. موږ تاسو ته در پاموو چې دا ملک هم تاسې غر کولی شي، هم یې تاسې راپورته کولی شي. که غواړي چې ملک دوام وکړي، که غواړي چې رښتیا دا ستاسې حکومت دوام وکړي، یو مشروعیت د دې ولس څخه واخلي او دغه مشروعیت په هغه توګه اخیستل کېږي چې ټول ادارې د انډیوالۍ پر سیسټم باندې جوړې نه کړل شي. ملت تاسو ته که ځای درکړی وي، تاسو ته که ډوډۍ درکړې وه، تاسو کې په منځ کې د خپل جنګ ته چې جهاد ورته وایي حساس شی دا کړی دي، دا دغه نه دی چې تاسې د مجرمانو په توګه برخورد ورسره وکړئ. اوله دغه غټه اشتباه وه چې تاسې په اول ورځ ویل چې موږ د افغانستان ټول ولس بخښلی دی. د افغانستان ولس دې ولې بخښلی؟ د افغانستان د ولس به یې تاسې بخښه غوښتې وای. حکومت بمبار کړله، تاسې بمونه پکښې والوځول. موږ د ملت په توګه ستاسې سره هېڅ کار نه لرو. موږ ته نه ده مهمه چې امارت دی، موږ ته نه ده مهمه چې جمهوریت دی، موږ ته نه ده مهمه چې شاهي ده. موږ ته مهمه ده چې زموږ مملکت پاتې شي. موږ ستاسې په سیاستونو کار نه لرو. که انګریزی کوئ، که چینایي کوئ، که امریکایي کوئ، هغه ستاسې خپل کارونه دي. موږ ته مهمه څه شته؟ زموږ د خاورې حیثیت، زموږ ابرو، زموږ ملت، زموږ ملي نوامس، زموږ تاریخ، زموږ تقدسات. په ډېر عجز تاسو ته د خدای روی دروړو، د دې روژې تقدس تاسو ته وسیله کوو. خاصتا مې پر ملا یعقوب چې د ملا محمد عمر اخوند وارث دی او دغه پر مسله ناست دی، پر هغه غږ دی. دغه وزیر داخله چې د ټول نفوذ خاوند دی، د هغه مې غږ دی. پر ملا برادر اخوند مې غږ دی چې لطفا تاسې دا زموږ غږ واورئ. دغه 5 خبرو ته، د معادنو د غیر قانوني توګه کښلو، د نظامي تسهیلاتو د پرزه کېدلو او اړولو، د بهرني پلیټ موټرانو او د بهرنیانو د ګرځېدلو د مخنیوي، د ټولو افغانانو، زه تیر حکومت خلک نه یادوم، د ټولو افغانانو په حکومت کې د ځای پر ځای کولو چې یو تخنیکي دغه رامنځته شي.
پر دې باندې یو غور وکړي. دا ولس مجرم نه دی، دا ولس بېلارې نه دی، دا ولس 1200 کاله کېږي چې مسلمان دی، او دا ولس دا 1200 کاله کېږي چې پر اسلام یې قربانۍ ورکړي دي. دا تاسې څوک یاست؟ خو د یو کوره راوتلي یاست، د یو کوره زېږېدلي یاست. نو ولس ته جزا مه ورکوئ، ولس مه زیروئ، او تشدد چې دا کوي چې په زور خلک دغه کوه، لارو ته تشویق کوه یا لارو ته اچوه، دا ډېره نامنطقه مسله ده. په زور کلي نه کېږي. د خدای روی ته وګورئ، دا مملکت د بربادۍ څخه وژغورئ. بیا درته وایم خدای نه کرده خدای دې نه کوي، ستاسې د لاسه به اسلام دغونه یو ژورې کندې ته ولوېږي چې خلک به د فاتحې دپاره په ملا پسې ګرځي چې راسئ فاتحه ووایه نه کوي. دا به ستاسې د دې غلطو کړنو سبب شي. دا اوس خلکو ته پیغورونه ورکوي، خلکو ته ملحدین وایاست، سیکولران وایاست، کافران ورته وایاست. ستاسې د لاسه به خلک ژره په پټه پرېږدي او مجبور به د ژر د لاسه به پټېږي. ستاسې د لاسه به لنګوټه په څوک والله او بالله و ثم بالله قسم درته خورم، ما په ټول ژوند خپل پلار بې ژرې لنګوټې نه دی لیدلې. زه اوس د هغه ژرې او لنګوټې ته تشویش وړی یم، که خدای نه کرده که ستاسې پښه وشوېدل د هغه ژرو لنګوټه به څه پکېږي؟ زما د اکاګانو، زما د ماماګانو د هغو لنګوټې او ژرې به څه پکېږي؟ حتی زه بیریږم چې دا ستاسې د ناخره د کړنو له لاسه به موږ ایران پاتې یو چې چیرې د اسلام په نامه ونه وژل شو. دا کوم شی چې تاسې روان کړی دی دا ډېر غلط روان دي. دا تاسې یو ډېرې ژورې کړنې ته افغانستان هم اچوئ، افغانیت هم اچوئ، پښتونولي هم اچوئ، اسلام هم اچوئ. ستاسې د دغه کړنو سره زموږ دغه ټوله شان تړلي دي. تېر ځل چې ولاړاست موږ 100,000 نفره ستاسې د لاسه شهیدان ورکړل، 100,000 نفره مو بندیان پر ژرو پر لنګوټه ورکړل، 50,000 خلک مو پر پښتو چې پښتو بیا ویله پر دا باندې بندیان و، مړي و، زخمیان ورکړل. 1,000,000 کسان مو بې کوره سول، ځکه ولداګرده پښتانه وو. اوس هم تاسې په ټوله اکثریت پر پښتنو تاوان یاست. دا چې یاست که نه هغه جلا خبره، مګر ټوله نړۍ وایي چې دا ټوله پښتانه دي او پښتانه ټول دا شان دي. نو دا وارې ستاسې د نامه سره زموږ ټول ارزښتونه تړلي دي، او ته چې څنګه روانه کړې ده موږ غرقوئ ټوله. زما دا خبرې شیر کوي، ملا برادر اخوند ته ور ورسوئ، متقي صاحب ته ور ورسوئ، خلیفه صاحب ته ور ورسوئ، دغه ملا یعقوب اخوند ته ور ورسوئ. تاسې ټوله مسؤل یاست. زه چې دونه په سپین سترګۍ تاسې مخاطبوم په دې خاطر چې زه ستا ملت یم. زه د حضرت عمر رضی الله عنه هغه خبره در په یادوم چې وایي پر محراب کې ودرېدی او په خطبه کې په منبر یې وویله چې غوږ ونیسئ، واورئ او اطاعت وکړئ. وایي یو سپین ږیری صحابي ورته ولاړ شو چې نه اورم، نه غوږ نیسم، نه اطاعت کوم. بیا یې ورته وویل ولې؟ حضرت عمر ډېر دغه سړی و، جابره سړی و. ده ورته ویل چې ستا کمیس ولې تر موږ غټ دی؟ بیا حضرت عمر ورته حضرت عبدالله رضی الله عنه ویل چې کیسه ورته وکړه چې د ده زوی و، هغه ورته چې زما خپل ټوکر درته ورکړي، زه چې تا ته په سپینو درېدلی سم، دا زما جهاد دی چې مخامخ تا ته ویلی سم. دا په احادیث ثابته خبره ده چې که یو امیر جبر کاوه که په مقابل کې نه ورته ودرېدې ته ګناهکاره یې. نو دا زما جهاد دی چې کوم یې تا ته وایم مخامخ. زه پوهېږم زما دا خبرې به ما ته ډېر تاوان کوي، زه پوهېږم دا خبرې ښې نه دي چې زه یې کوم، مګر مجبوره یم، د تاریخه مجبور، د خپلې ژبې مجبور، د خپل انسانیته مجبور او د خپل افغانیته مجبور تاسې ته مخامخ کوم. تخریب مې نه دی کار چې یا ډله جوړه کړم یا ټپله جوړه کړم، مخامخ دا خبرې درته کوم. دا زما تاریخي مسؤلیت و چې د تاریخ مسؤلیت څخه خلاصم. ستاسې مسؤلیت دا دی پر خپلو پاڼو یې شیر کړي، دا د ولس غږ دی. یوه خبره چې ما د اخر ته ساتلې وه او زما تر دا 50 خبرو ډېره لوړه ده، هغه د ښځو د تحصیل خبره ده. ښځه راځي سیاله کړو چې کور مو سیال شي. د افغاني ټولنې محراق کورنۍ ده، د کورنۍ محراق ښځه ده. که ښځه باسواده سوله، پوه سول، تعلیم یافته سوه، کورنۍ به ارامه وي. کورنۍ چې ارام سوه دا ټولنه به ارامه وي. راځي ښځه پولیسه ولرو، راځي ښځه ډاکټره ولرو، راځي ښځه انجینره ولرو، راځي ښځه تاجره ولرو چې دغه ټولې چارې کنټرول یې سي او سمې سي. راځئ د ښځو بازارونه یوازې د ښځو په لاس کې، د کندهار رنګریزانو دا نه د ښځو د کابل کې مخصوصې سړکونه او جادې جوړې کړي چې یوازې ښځې ورته تلای سي. وکړئ دغه شی. موږ نه وایو چې ښځې هنر سره ګډ پرېږدئ، ولې منطقي یې کوي، ښځه سیاله کوي او ښځه
په اسلامي جامه کې چې اسلام تثبیت کړی په هغه کې دغه کوي. نو د ښځې مسئله تر ټولو جدي ده، ځکه ټولنه نړېږي د ښځې، ټولنه دړېږي د ښځې څخه. هر اولاد، هر زوی چې تاسې زېږوئ، یوه ښځه یې پالي، یو ښځه یې سړی کوي، یو ښځه یې تر هغه لوړو ځایو رسوي. د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سره که بیبي خدیجة الکبرا رضی الله عنها نه وای ولاړه، تر دغه ځای به نه رارسېدلی. راځئ چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د مور بیبي امینې رحمت الله علیها نوم په دونه افتخار اخیستل کېږي چې د علم په اړه روایتونه د لوڼو څخه کېږي. بیبي فاطمة الزهرا او دا نومونه کې زه یو دغه لرمه چې تشویش مې نومونه راڅخه هېرېږي. د ښځو څخه روایتونه لرو، نو دا معلومداره خبره ده چې ښځې عالمانې وې، ښځې پوهې وې، ښځې شریکې وې او په تصامیمو کې دخیلې وې، چې د بیبي خدیجة الکبرا څخه دغه سته روایتونه سته، د حضرت عایشې رضی الله عنها سته، د بیبي صدیقې څخه سته، د هغه ټولو څخه سته. نو دا د دې معنا لري چې دوی په تصامیمو کې په خبرو کې شریکې وې چې دا روایتونه ځینې رانقل شوي دي. نو زه خبرې نورې نه اوږدوم، خبرې ډېرې زیاتې دي، ولې دغه شپږ نقطې چې په راز کې هغه یوه مهمه ده او پنځه دا لاندې دي، دا شریک کړئ او تر ټولو یې ور ورسوئ چې زموږ ټولنه په واقعیت روانه سي او له دغه پروته حالت څخه راووځي. بیا هم وایم زما خبرې تر ټولو اول ملا یعقوب اخوند ته، بیا ملا برادر اخوند ته، دغه خلیفه ته او دا ټولو ته متوجه دي، ور ویې رسوئ چې وایې اوري او دا د ملت غږ واوري. موږ نه تخریب والا یو، نه کار در سره لرو چې تاسې یاست یا نه یاست، نه د بل چا سره کار دی. موږ ته خپل وطن، خپلې ملي ګټې، موږ ته خپل د ملت اسایش ارامتیا مهمه ده. خدای مو مل شه، خدای دې د دې همت درکړي چې دا وطن ګل و ګلزار کړي، خو یوازې یې نسي کولی، خلک در سره شریک کړي او د وطن د حالت څخه وباسي.